تیره یو میاشت کې تر 200 ډیر امریکایي ټانګونه د طالبانو لاسته ورغلي. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده، فوربس نشري خبر ورکړی چې تیره یو میاشت کې تر 200 ډیر امریکایي ټانګونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. د نشري په خبره دوی د ټولنیزو رسنیو او نورو برخو څخه د راټولو کړو معلوماتو پر بنسټ دې پایلې ته رسیدلي چې یوازې په 13 جون میاشت کې طالبانو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې له دولتي ځواکونو 215 رینجرې، باروړونکي امریکایي موټر او شاوخوا 300 امریکایي هموي ټانګونه نیولي دي. د سرچینې په خبره دغه وسایط په ډیرو سیمو کې له جګړو پرته د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ولسوالۍ او پوځي مرکزونو د نیولو پر مهال طالبانو ته سپارل شوي دي. فوربس نشریه د طالبانو لاسته په دومره ډیره اندازه د ټانګونو لویدل ټکان ورکوونکي بولي او په خبره یې ښایي دا شمېره څو چنده له هغه ډیره وي چې دوی ته په اړه معلومات ورکړل شوي دي. فوربس د خپل مطلب په پای کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لاسته د پرمختللو وسلو په ورتلو سره به د جګړې موازنه بدله او دولتي ځواکونه به تر ډیره د جګړې په ډګر کې د طالبانو د بریدونو په مقابل کې تم نشي. باید وویل شي چې طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی، لسګونه ولسوالۍ، نظامي مرکزونه او پوستې نیولي، په زیاته اندازه وسلې، مهمات او نظامي وسایط لاسته ورغلي او دغه راز سلګونه دولتي عسکر ورته تسلیم شوي دي.